چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې مولا واده وکړه ادې مولا واده وکړه که نیویش نم دی ادې مولا واده وکړه که نیویش نم دی مور یې ډېره تنګه کړه هغې وله واده دې وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادې رامنډه که وادې رامنډه که مور یې رامنډه کړه چې بچیه میله مې سپېره شه څه چل وشو وی چې دا ښځه مې اور خاړولو له مې نه پرېږدي وروسته نه مې تخنوي ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه لکه ملک چې داسې شرمېدلي خلک دې سره به څه چل کوي دا حسن د دې بیا د ډمې به څه مخې رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي که خاطره د چین ماچین شي مې وینا درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته आवाज وکړو چې کلندره مخکې سیټ وزګار کا دمه یې در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلندر اوس ما ته هم ګوري او هغه ملک زوی ته هم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی وزګار ویل کوس کته دا څوک دی زه اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته داسې وکتل وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ته دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کېنوه او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي م خوشحال شي خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا ته مالو درو چې وې درو مال هلکه خبره وره هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مالته خو یې ککړه کونه پرېښوې خوار شي دا در نه روانه شو شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو که مسلو کمیناو داسې خپلې ښځې نه هم چېرته ډولۍ شوي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي